سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته د مقناطیس د تاریخ په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي وو، چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د همدغه دوهم فصل د دوهمې موضوع یا ټاپک په اړه باندې له تاسو سره لنډ معلومات شریکم. د ویډیو تر پای پورې راسره اوسئ. د نن ورځې موضوع د مقناطیسي ساحې په اړه باندې او همدارنګه د مقناطیسي ساحې د خطونو او د همدغه خطونو د فزیکي خواص یا ځانګړتیاوو په اړه باندې ده. نو د ویډیو تر پای پورې راسره اوسئ تر څو دغه معلومات څخه عظیمي استفاده وکړئ. راځم د نن ورځې موضوع ته. لکه څنګه چې ما تاسو ته په مخکینی ویډیو کې تاسو ته د ځمکې مثال درکړی و چې ځمکه خپله څه شي ده، د جاذبې قوه لري، چې دغه ځمکه د جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې واردوي یا هم پر موږ تاسو باندې تاثیر کوي. هغه هغه شی چې په ځمکه کې اوسېږي، هغه که ژوندی دی، هغه که غیر ژوندی دی، یعنی ژوندي او غیر ژوندي اجسام چې په ځمکه کې اوسېږي یا وجود لري، دغه ځمکه پر دغې اجسامو باندې څه شي ده، یو قوه واردوي چې دې قوې ته د جاذبې قوه ویل کېږي. که تاسو لیدلي وي کله چې موږ یو شی دغسې لوړ وغورځوو بیرته دوباره ځمکې ته راځي، همدارنګه که موږ چیرې له لوړ ځای څخه راجم کړو دوباره زر ځمکې ته رارسېږو. نو دا هغه څه دي چې ځمکه پر موږ تاسو باندې یو قوه واردوي، یعنی ځمکه موږ تاسو نه پرېږدي چې په اساني سره فضا ته پورته سو یا په هوا کې حرکت وکړو، چې همدغه قوې ته څه ویل کېږي؟ د ځمکې جاذبې قوه ویل کېږي. دغه د ځمکې دغه جاذبې قوه چې ده دا خپله یو باونډري لري، یو حدود لري، په یو ټاکلې ساحه کې پر موږ تاسو باندې څه شي ده، یو قوه واردوي. کله چې موږ تاسو له اتموسفیر څخه ووځو، د ځمکې له اتموسفیر څخه وروسته د ځمکې جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې تاثیر نه کوي، یعنی د هغې تاثیرات له منځه ځي. نو بیا موږ تاسو په اساني سره په فضا کې هرې خواته حرکت کولی سو. د مثال په ډول لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه مثال درکړی ده په دې شکل کې تاسو وینئ، دغه مثلا چې ده یو ځمکه ده، د ځمکې شاوخوا دغه د ځمکې اتموسفیر ده یا حدود دي. موږ تاسو په دغه ساحه کې څه دي اوسېږو. په دغه ساحه کې که چیرې موږ اوسېږو، هغه که موږ یو، هغه که نور غیر ژوندي اجسام دي، هغه دغه ځمکه پر دغې باندې څه ده، پر موږ تاسو باندې دغه قوه واردوي، چې دغه ساحه ته د جاذبې د قوې ساحه موږ تاسو ویلی سو. خو کله چې موږ له دغه باونډرۍ څخه د باندې ووځو، یعنې د ځمکې له اتموسفیر څخه دغه قوه پر موږ تاسو باندې څه ده، تاثیر نه کوي. نو همدارنګه په مقناطیس کې هم همداسې ده. لکه څنګه چې ما درته ویل چې یو مقناطیس دوه قطبونه لري، یو شمال قطب بل جنوب قطب ده. مثلا فرض کې دوه مقناطیس موږ لرو، دا یو له بل سره موږ نږدې کوو په داسې یو شکل سره چې د یو شمال قطب او د بل څه وي، جنوب قطب وي، یعنې د یو شمال او د بل جنوب قطب دا چې دی یو بل جذبوي. که چیرې موږ دوه نور مقناطیس په داسې یو شکل سره یو له بل سره نږدې کړو چې د دواړو یا شمال یا جنوبي قطبونه وي، فرض کړه دا شمال قطبونه دي د یو بل، دا چې دا یو بل دفع کوي. نو په مجموع کې دغه مقناطیس هم یو مقناطیسي ساحه تولیدوي، چې دغه ساحې ته څه ده، مقناطیسي ساحه وایي. دغه مقناطیسي ساحه دوه ډوله قوه چې ده پر یو جسم باندې واردوي، یا دا جسم ځان ته راجذبوي یا دغه جسم له ځان څخه لرې کوي. کله چې موږ دوه مقناطیس یو له بل سره نږدې کړو چې د دوی دواړو قطبونه هم قطبه وي، دا یو څه دي یو بل دفع کوي، یو له بل څخه لرې کېږي، چې دې ته څه وایي، د دفع قوه. او کله چې موږ د مختلفو القطبه مقناطیس یو له بل سره نږدې کړو چې یو نارت او بل جنوب قطب وي، دا بیا څه دي یو بل جذبوي، چې دې قوې ته د جذب قوه وایي. یعنې مقناطیس په مجموع کې دوه ډوله قوه تولیدوي، چې یو د جذب ده او بل د دفع قوه ده. نو کله چې دغه قوه که هغه د دفع ده که هغه د جذب قوه وایي چې ده تولیدوي، دا خپله یو ساحه لري د یو مقناطیس. دا د مقناطیس پر شاوخوا باندې په ټاکلو حدودو کې رامنځته کېږي، چې دغې ساحې ته څه وایي، مقناطیسي ساحه وایي. که فرض کړئ دغه یو مقناطیس ده او دا یو د اوسپنې ټوټه ده، که چیرې موږ دا یو له بل سره په داسې یو اوږده فاصله یو له بل سره کښېږدو، نو تاسو وګورئ دغه د مقناطیس ساحه به پر دغه اوسپنه باندې یو قوه واردوي، هڅه به کوي، کوشش به کوي چې دغه ځان ته راجذب کړي، خو نسي کولی ځکه چې د دوی ترمنځ فاصله زیاته ده او همدارنګه د دغه مقناطیسي قوه ضعیفه ده.
کله چې دغه اوسپنه ورته رانږدې کوو آهسته آهسته دغه مقناطیسي قوه قوي کېږي او همدارنګه د دوی ترمنځ دغه فاصلې په کموالي سره دغه مقناطیسي قوه قوي کېږي. خو بالاخره موږ داسې یو نقطې ته رسېږو چې بلکې دغه اوسپنې ټوټه دغه مقناطیس ځان ته راجذبوي او پر دې باندې چسپېږي. دا هغه وخت رامنځته کېږي کله چې موږ د یو مقناطیسي ساحې ته داخل سو. هر مقناطیس یو ټاکلې ساحه یا حدود رامنځته کوي. که چیرې موږ هغه حدودو ته د دغه مقناطیسي ساحې داخل سو په هغه صورت کې دغه مقناطیس موږ ځان ته راجذبوي چې دغه ساحې ته مقناطیسي ساحه وایي. د همدغه ساحې د ښودلو لپاره موږ په فزیک کې یو تجربه لرو چې د دې د ښودلو لپاره یې څه ده ترسره کړې ده. مثلا فرض کې موږ تاسو په ځمکه پر موږ تاسو باندې ګریویټي یا ګریویټیشنل فورس یا د جاذبې قوه واردوي اما موږ تاسو یې په سترګو باندې نه وینو اما موږ تاسو یې احساسولی سو. کله چې موږ یو شی دغسې لوړ وغورځوو بیرته چې د ځمکې ته راځي یعنې موږ تاسو یې وینو چې دغه مقناطیسي چې دلته یو قوه شته چې دغه شی دوباره بیرته ځان ته راکشوي اما موږ په سترګو نه وینو په قطع حیث کولی سو تجربه کولی سو. همدارنګه په مقناطیس کې هم دغه مقناطیسي ساحه موږ تاسو په سترګو نه وینو اما موږ تاسو یې تجربه کولی سو یا یې احساسولی سو. د همدغه ساحې د ښودلو لپاره په فزیک یو تجربه ده چې دا تجربه په دې شکل سره ترسره شوې ده چې د دې مقناطیسي ساحې د ښودلو لپاره د یو مقناطیس راواخیسته په یو چې هغه شمال او جنوب قطب لري. دا مقناطیس تر یو شیشې تر ټوټې لاندې کښېښوده. پر دغه شیشه باندې د اوسپنې کوچنۍ ټوټې چې د پوډر په شکل باندې دومره میده وي دا یې پر وشیندلې یا یې وپاشلې. وروسته دا ټوټې په داسې یو منظم ډول ترتیب سوې د یو منحني خطونو په شکل باندې لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ چې دې خطونو یو دغسې یو ساحه رامنځته کړه چې دا خطونه د یو منحني خطونو په شکل باندې وو. نو له دې څخه وروسته موږ وکولی سول چې دغه مقناطیسي ساحه وټاکو یا یې معلومه کړو. نو د دغه مقناطیسي ساحې د ښودلو لپاره دغه څه دي دا تجربه ترسره سوه او د دې تجربه کې موږ دا نتیجه ترلاسه کړله چې دغه د اوسپنې کوچنۍ ټوټې د یو منحني خطونو په شکل باندې شاوخوا د مقناطیس پر شاوخوا باندې په یو منظم ډول ترتیب سوې یا ځای پر ځای سوې. مثلا په داسې یو شکل سره دا یو مقناطیس ته په دې شکل سره خطونه د دې مقناطیس پر شاوخوا باندې رامنځته سول. دغسې خطونه رامنځته سول په دې شکل سره چې دې خطونو ته څه وایي مقناطیسي خطونه وایي چې دا مقناطیسي خطونه د همدغه مقناطیسي ساحې د ښودلو لپاره کارول کېږي په فزیک کې چې دغه مقناطیسي خطونه خپله څلور ځانګړتیاوې یا خصوصیات لري. نو دغه مقناطیسي ساحه او دغه د مقناطیسي خطونه د مقناطیسي خطونه د مقناطیسي ساحې خطونه هم ورته وایي چې مجموعه دغه خطونو ته د مقناطیسي تیپ هم ویل کېږي چې دا خطونه موږ چش کوو د دغه ساحې د ښودلو لپاره په فزیک کې کاروو چې دا خطونه خپله څلور فزیکي ځانګړتیاوې یا خصوصیات لري. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. دغه مقناطیسي خطونه په فزیک کې څلور ځانګړتیاوې یا فزیکي خواص لري. لومړنۍ ځانګړتیا یې دا ده چې دغه مقناطیسي خطونه د یو مقناطیس له شمالي قطب څخه وځي او جنوبي قطب ته داخلیږي. چې ده په خارجي برخه د یو مقناطیس کې مقناطیس له شمال قطب څخه راوځي او د مقناطیس چې د جنوبي قطب ته ننوځي. په داخل د مقناطیس کې بیا له جنوبي قطب څخه و شمالي قطب ته چې ده حرکت کوي. چې دې ډول خطونو ته چې دي مقناطیسي خطونه وایي چې دغه یو خواص فزیکي خواص هم دغه چې دغه یو فزیکي خواص یا ځانګړتیا ده د دغه خطونو په فزیک کې. مثلا له شمال څخه دغسې راوځي جنوب ته ځي. له جنوب څخه په داخل د مقناطیس کې بیرته دا خطونه شمال ته ځي یعنی په دې ډایرکشن باندې جنوب ته ځي او په دې ډایرکشن باندې بیرته د شمال ته ځي چې دا یو ځانګړتیا شوه. دوهمه ځانګړتیا یا فزیکي خواص دي دغه خطونو دا دی چې دا خطونه یوازې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د یو مقناطیس شوي کوي وي یعنی په دغه برخه کې تاسو ګورئ زیات شمیر خطونه موجود دي او همدارنګه په دغه جنوبي قطب کې هم زیات شمیر خطونه موجود دي. نو په دې ساحه کې یو مقناطیسي ساحه زیاته کوي وي د مقناطیس
مقناطیس ساحه په جنوبي او شمالي قطبونو کې د یو مقناطیس شي زیاته قوي وي او د خطونه هم په همدغه ساحه کې خورا زیات وي چې دا یو بله ځانګړتیا یا فزیکي خواص ته د همدغه مقناطیسي خطونو. بله ځانګړتیا یې دا ده چې دغه خطونه چې دي دغه مقناطیسي خطونه دا هیڅکله هم یو بل نه قطع کوي. دا چې ده هیڅکله هم یو بل نه قطع کوي. مثلا که چیرې موږ غواړو چې دلته د دغه مقناطیسي خط پر هره نقطه باندې یو نقطه وټاکو او پر دې سره موږ یو تانجنټ رسم کړو، تاسو به وګورئ موږ ته په هغه نقطه کې د همدغه مقناطیسي خط جهت موږ ته راوښیي. خو که چیرې به مثلا فرض کړئ په دغه دوهمه مقناطیس کې په دغه دوهمه مقناطیس کې په دې شکل سره یو خط چې د شمالي قطب څخه جنوبي قطب ته حرکت کوي او بل خط په دې شکل سره دا قطع کوي او بیرته چې د جنوبي قطب ته راځي. کله چې دا په دغه نقطه کې قطع کړ، که موږ چیرې دلته تانجنټ رسم کو نو دا په دې شکل سره موږ ته یو جهت راوښیي. خو دلته دوه خطونه دي، یعنی دوه خطونه یو بل سره قطع کړي دي، نو موږ نسو کولی چې د دوهم خط جهت هم وښیو. نو په دې حساب سره د دغه یو فزیکي ځانګړتیا خواص دا دی د دې خطونو چې دا یو بل نه قطع کوي. دا چې دا یو بل نه قطع کوي. د دې څلورمه ځانګړتیا چې ده، د دې څلورمه ځانګړتیا دا ده چې دغه خطونه چې کله له شمال څخه جنوب ته راوځي او دا د یو منحني په شکل باندې مثلا دغسې د یو منحني په شکل باندې چې ده یو کلوز لوپ یا یو مکمله دوره رامنځته کوي. دغسې یو مکمله دوره چې ده رامنځته کوي، یعنی دا یو نامکمله دوره نه بلکې یو ځای قطع بل ځای شروع، بلکې دا چې دا یو مکمله دوره ده. لکه څنګه چې ما درته وویل له شمال څخه شروع جنوب ته داخلیږي، په داخل د مقناطیس کې بیرته شمال ته ځي، چې په مجموع کې دا چې دا یو مکمله دوره رامنځته کوي د منحني په شکل باندې، چې دا یې څلورمه ځانګړتیا وه. چې دا و لنډ معلومات د مقناطیسي ساحې په اړه باندې او همدارنګه د مقناطیس د خطونو په اړه باندې، چې په انګلیسي کې مقناطیسي ساحې ته میګناټیک فیلډ وایي او دغه مقناطیسي خطونه ته د مقناطیسي ساحې خطونه وایي یا میګناټیک فیلډ لاینز ورته وایي. او دغه څلور ځانګړتیاوې د همدغه خطونو دي په فزیک کې، چې په زیاتره امتحانونو کې دغه څلور ځانګړتیاوې له تاسو څخه پوښتي یا له تاسو څخه په فزیک کې پوښتنه کیږي یا په سوالونو کې تاسو دغه رقم سوال راځي چې تاسو د مقناطیسي خطونو څلور فزیکي خواص یا ځانګړتیاوې ولیکئ. تاسو به دغه څلور ځانګړتیاوې ورته ولیکئ. مقناطیسي خطونو دغه څلور فزیکي خواص یا ځانګړتیاوې لري. تر ټولو مهمه خبره دا ده دغه مقناطیک فیلډ چې ده د مقناطیسي ساحه چې ده دا چې ده لکه څنګه چې موږ ویلي وو د مقناطیسي ساحه عبارت له هغه ساحې یا فضا څخه ده چې د یو مقناطیس پر شاوخوا باندې چې ده تولیدېږي، چې دې ډول ساحې ته مقناطیسي ساحه وایي. خو کله چې دې ساحې ته د اوسپنې یو ټوټه یا میله یا د مقناطیس یو بله میله دې ته داخله سي، پر دې ټوټه باندې د جاذبې قوه واردوي او ځان ته یې راجذبوي، چې دې ساحې ته څه وایي مقناطیسي ساحه وایي په مجموع کې. راځم یو بلې مهمه نکتې ته، هغه دا ده چې که څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه مقناطیسي ساحه چې ده دغه مقناطیک فیلډ چې ده دا په فزیک کې سکیلر کوانټیټي ده یا ویکټور کوانټیټي ده، یعنی په دې معنی چې دا یو ویکټوري قیمت ده که دا چیرې یو سکیلر قیمت ده. نو تاسو جواب به دا وي چې دا چې دا یو ویکټوري قیمت ده، هغه ځکه چې دا هم میګنیټیوډ لري او هم جهت لري، نو ځکه دا په فزیک کې ده دا یو ویکټوري کوانټیټي یا ویکټور کوانټیټي هم ورته وایي یا موږ تاسو ورته وایي دا یو ویکټوري قیمت ده په فزیک کې. او د دې ترڅنګ یو بله مهمه نکته دا ده چې د دې د اندازه کولو واحد څه شی ده په فزیک کې. د مقناطیسي ساحې د اندازه کولو واحد په فزیک کې ټسلا ده. ټسلا د یو فزیک پوه یا ساینس پوه نوم ده. په بل اصطلاح باندې د اس آی د واحدونو په سیستم کې موږ د مقناطیسي ساحې د اندازه کولو واحد څه ده ټسلا ده. چې دا لنډ معلومات د مقناطیسي ساحې په اړه باندې، همدارنګه د مقناطیسي ساحې د خطونو په اړه باندې او د ترڅنګ د مقناطیسي ساحې څلور ځانګړتیاوې او فزیکي خواص هم ته تشریح کړل.
خدای دې وکړي چې تاسو له دې معلومات څخه یو څه زده کړي وي. همدارنګه دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. همدارنګه خپل دوستانو ملګري مو زموږ د یوټیوب چینل ته را دعوت کړئ تر څو دغه زموږ د یوټیوب د چینل ګډونوالو شمیر زیات شي او دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.